د ننګرهار بیسود کاما سرورود او خیوې ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د دې ولایت د نورو سیمو په پرتله پکې ډېرې شولې کرل کیږي. په ننګرهار کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږکال یې اټکل کړی چې په دې ولایت کې به د شولو په حاصل کې زیاتوالی راشي. په ننګرهار کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست رئیس انجینر سمیع الله نصرت وایي د شولو اصلي تخمونو ویشت بزګرانو ته سمه لارښوونه او د اوبخور منظم سیستم رامنځته کول هغه څه دي چې سږکال بعد د شولو په تولید کې 20 سلنه زیاتوالی راشي. 80,000 ټنه موږ تولید لرو چې دا تقریبا نږدې د 10,000 هکتار ځمکې نه تولید اوس تاسو ګورئ چې سږکال موږ اټکل کړی چې انشاءالله زموږ دغه حاصل به 20 سلنه لوړیږي. همدارنګه 45 مسلکي کارمندان چې ټریننګ شوي دي هغه د دوی سره کار کوي او درېیمه ګټه علت دا دی چې موږ د یو نوې مقاومې ورایټي چې هغه ډېره زر په حاصل راځي د سیلې زودرس په نوم باندې دا هم ترویج کړې ده. ننګرهار کې د شولو کروندګر وایي سږکال د شولو حاصل ته هیلهمند دي خو د بازار نشتوالي اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې حکومت د شولو حاصلاتو ته د خرڅلاو لپاره منظم بازار پیدا کړي. د کروندګرو په خبره په د وروستیو کلونو کې د تازه سبزیو د کرکیلي زیاتوالی د شولو په حاصلاتو ناوړه اغیز کړی دی چې حاصلات به ډېر ښه وي او که چېرته حکومت موږ سره امداد او کومک وکړي نو موږ به ترېنه ډېر خوشحاله شو. د موږ توجه نور هم به دې حاصلاتو ته وشي. حاصلات څومره کېږي نو هغه د خواري او د تاوان پورې اړه لري. وجه دا هم دی چې مځکې هم ختمې شوې دلته که نه مځکې هم کمې شوې او دا څه چې دي څوک سبزیانې کوي بنډۍ او رومیان دا شیزونه او بس نور دا شوله ده. کابو 3 میاشتې وړاندې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا د کرنې وزارت د پرمختیایي بودیجې پر مټ د ننګرهار ولایت 11 ولسوالیو کې د شولو د کرکیلي رایجولو په موخه 104 د شولو نمایشي قطعې جوړې کړې دي چې ورسره به د شولو په حاصل کې د پام وړ زیاتوالی راشي.